تا ته یو کس وویل چې څه ټایم دی، تا ورته وویل چې پاو باندې 7 بجې دي، نو تا خو ورته صحیح ده په پښتو کې ټیک ویل چې پاو باندې 7 بجې دي. خو اوس به ته دلته دا سوچ کې زه به دې کس ته په انګلیش لینګویج کې څنګه وایم چې یو نیټیو سپیکر یو انګلیش مین ستا نه تفوس وکړي، یو انګریز ته ووایي یا یو بل بهر کنټري کې ته یې، نو ته به هغه ته په انګلیش لینګویج کې څنګه وایې چې څه ټایم دی او څو بجې دي. هاي guys, welcome to our channel. نن به تاسو انشاءالله په دې یو لیکچر کې په دې یو کلاس کې صرف د دې یو سنټنس په مدد سره تاسو د ټایم په باره کې انګلیش ویل زده کړئ. یعنی تاسو بیا په انګلیش لینګویج کې هم د یو بل سره ټایم شیر کولی شئ چې څه ټایم دی او څو بجې دي. که چېرته تاسو ته یو کس ووایي چې پاو باندې 7 بجې دي یا پاو باندې 8 بجې دي یا پاو کم 7 بجې دي یا پاو کم 8 بجې دي، نو دا به تاسو په انګلیش لینګویج کې څنګه وایي. او دغه شانتي نور د ټایم په باره کې زده کړه کول غواړئ نو دا ویډیو دا لیکچر تر اخره پورې وګورئ، ځکه چې په دې لیکچر کې به موږ د ټایم په باره کې زده کړه کوو چې موږ په انګلیش لینګویج کې دغه ټایم څنګه ایکسپریس کوو، موږ به څنګه وایو چې څه ټایم دی او څو بجې دي. زیاتره کسانو ته دا یو دردي سر دی او زیاتره کسانو زموږ نه په کمنټ سیکشن کې دا ډیمانډ هم کړی و چې تاسو موږ ته پلیز په داسې میتډ کې په داسې طریقې سره د ټایم په باره کې ووایي چې موږ ته یاد شي او زموږ نه بیا کله هم نه هېرېږي او موږ یې په ډیلي روټین کې هم استعمالوو. نو ستاسو به دغه ډیمانډ، دغه خواهش، دغه ارزو، دغه تمنا ستاسو پوره شي. که یو کس وایي چې موږ په انګلیش لینګویج کې د ټایم په باره کې خبرې څنګه کوو، نو بالکل په دې یو لیکچر کې به تاسو ډېرې اسانۍ سره زده کړه وکړئ. نو ډېرې خبرې نه کوو او نه هم ډېر ټایم ضایع کوو او نه موږ تاسو بور کول غواړو. نو راځئ اوس دا لیکچر سټارټ کوو او په دې لیکچر کې به ښه په ډیټیل سره موږ په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې د ټایم په باره کې په انګلیش کې خبرې شو کولی. موږ به یو کس ته ویلی شو چې څه ټایم دی. نو اول چې تاسو پر سکرین باندې کوم سنټنس ښکاري موږ د دې نه شروع کوو. که تاسو په دې یو سنټنس باندې ځان پوهه کړو نو زما امید دی چې تاسو به بالکل په دغه ټایم په باره کې پوهه شئ. یعنې تاسو بیا بالکل د خپله هم ویلی شئ چې څه ټایم دی او څو بجې دي. لکه فار ایگزامپل همدغه ایگزامپل ته ګورو، پاو باندې 7 بجې دي او د دې ویل ډېر اسان دي او موږ درته نور هم په دې ویډیو کې په دې لیکچر کې اسان کړي دي. نو تاسو به پاو باندې 7 بجې دي نو دا به تاسو څنګه په انګلیش لینګویج کې وایئ. دې لپاره زه تاسو ته یو ټریک در کوم، یوه شارټ فارموله در کوم د کوم مدد سره چې تاسو دا زده کولی شئ. لکه فار ایگزامپل اول د ایگزامپل د مثال ته ګورو. It's 7:15 پاو باندې 7 بجې دي. دا به موږ په انګلیش لینګویج کې داسې وایو It's 7:15 پاو باندې 7 بجې دي. په دې باندې خو تاسو پوه شوئ چې پاو باندې 7 بجې دي دا موږ په انګلیش لینګویج کې داسې وایو It's 7:15 او که اوس تاسو وایئ چې موږ به دا څنګه وایو چې پاو کم 7 بجې دي، نو دا بالکل هم ډېر اسان دي. It's 7:15 It's 7:15 مطلب دا دی چې پاو کم 7 بجې دي. It's 7:15 پاو کم 7 بجې دي. او هغه ټریک، هغه فارموله دا ده. که تاسو سوچ وکړئ په بره سنټنس کې استعمال شوی پاو باندې 7 بجې دي، په دې کې زموږ سره پاست راغلی او په دې کوزه سنټنس کې کم کې چې موږ ویلي چې پاو کم 7 بجې دي، نو په دې کې موږ ټو استعمال کړی. نو بالکل د دې فارمولې په مدد سره به تاسو په ډېر اسانه سره پوه شئ چې کله تاسو یو کس ته ووایئ چې پاو باندې 7 بجې دي، دلته موږ پاو باندې 7 بجې ورکړي، موږ خپل ټایم ورکړلی، تاسو خپل ټایم ورکولی شئ کوم چې تاسو یو کس ته ویل غواړئ. پاو باندې 7 بجې دي پاست. کله چې موږ ووایو چې پاو باندې 7 بجې دي، یعنې د باندې لپاره پاو باندې، 8 باندې، 10 باندې، 7 باندې، پاو باندې لپاره موږ پاست استعمالو. لکه پاو باندې 7 باندې، 8 باندې، 10 باندې. کله چې راشي چې پاو باندې 8 یا پاو باندې 9 دغه شانتې څه ټایم دی، نو دغه لپاره به موږ پاست استعمالو. او کله چې راشي چې پاو کم 7 بجې، پاو کم 10، پاو کم 9 چې هر څه ټایم وي، نو دغه لپاره به موږ ټو استعمالو. یعنې په اسانه او په لنډو الفاظو کې موږ داسې ویلی شو پاو باندې چې کله راشي نو بیا موږ په دغه ځای کې پاست یا آفټر لګو. کله چې پاو کم راشي نو بیا هلته موږ ټو لګو. لکه اگزامپل ته تاسو وکته It's 7:15
منګه د پابندي په باره کې خبره کوله مطلب باندې نو بیا به منګه پاست یا آفټر لګو او چې کله منګه د پاو کم په باره کې خبره کوله نو بیا به منګه ټو لګو همدغه سنټنس دی همدغه جمله ده خو صرف پاست او ټو کې منګ چینج کو او دې سره سره زمونږ ټول ټایم چینج کیږي راځئ یو اگزامپل ته ګورو چې ستاسو نور هم ډیر ښه یاد شي فار ایگزامپل It's quarter past 8 It's quarter past 8 د دې مطلب دا دی چې فاو باندې 8 بجې دي It's quarter past 8 فاو باندې 8 بجې دي It's quarter to 8 It's quarter to 8 فاو کم 8 بجې دي It's quarter to 8 فاو کم 8 بجې دي کله چې موږ وویل د 7 په ځای باندې موږ 8 استعمال کو نو د دې مطلب دا چې فاو باندې 2 بجې دي په دویم سنټنس کې 2 راغلی دی او دغه سره موږ 8 استعمال کو نو دې مطلب دا چې پاو کم 8 بجې دي په بره کې موږ 8 استعمال کو نو دې مطلب دا چې پاو باندې 2 بجې دي او په کوزه کې د 8 مطلب دا چې پاو کم 8 بجې دي یعنی په لنډو الفاظو کې چې کله موږ د یو ټایم په باره کې خبرې کوو موږ چې فاو باندې یا لس باندې هر څه ټیم چې موږ وو نو دغه لپاره موږ پاست استعمالو نور سنټنس هم دغه دی اټس کوارټر او بیا چې موږ پاست استعمالو او چې کله موږ د پاو کم خبره کوو نو بیا موږ ټو استعمالو د سیوا دپاره موږ پاست استعمالو یا آفټر او د کم دپاره موږ ټو استعمالو نو زما امید دی په دې به تاسو ډېر په اسانه سره پوه شوي وئ او که اوس هم یو کس نه یې پوه شوی نو راځئ یو اگزامپل ته بل هم ګورو فار ایگزامپل چې اوس یو کس وایي چې فاو باندې 10 بجې دي نو موږ به په انګلیش لینګویج کې دا څنګه وایو نو اوس زما امید ده چې تاسو بالکل ماسټر شوئ تاسو د خپله په انګلیش لینګویج کې ویلی شئ خو راځئ یو اگزامپل درته زه هم در کوم اټس کوارټر پاست 10 اټس کوارټر پاست 10 د دې مطلب دا دی چې فاو باندې 10 بجې دي اټس کوارټر پاست 10 چې اوس تا ته یو کس ووایي چې فاو کم 10 بجې دي نو ته به هغه ته په انګلیش لینګویج کې څنګه وایې نو ته به هغه ته په انګلیش لینګویج کې داسې وایې اټس کوارټر ټو 10 It's quarter to 10 د دې مطلب دا چې فاو کم 10 بجې دي quarter to 10 فاو کم 10 بجې دي نو زما امید دی چې په دې به تاسو بالکل پوه شوي وئ او په دې ځای کې به ستاسو هېڅ شک شبه نه وي او بیا که هم تاسو په دې ځای کې نه وئ پوه شوي نو بالکل تاسو دا ویډیو دا لیکچر لږ ریپیټ کړئ بیرته یو ځل وګورئ نو تاسو به ډېر اسانۍ سره په دې باندې پوه شئ It's 10 past 7 د دې مطلب دا چې 10 باندې 2 بجې دي مخکې چې موږ کوم خبره کوله هغه د پاو په باره کې خبره وه د کوارټر مطلب دی پاو چې کله د کوارټر پاست راغلی او دې مطلب دا دی چې پاو باندې او چې کله کوارټر 2 راغلی او دې مطلب دا دی چې پاو کم It's 10 past 7 د دې مطلب دا دی چې 10 باندې 2 بجې دي It's 10 to 7 10 کم 2 بجې دي It's 10 to 7 10 کم 2 بجې دي یعنی 10 منټه کم 2 بجې دي چې کله 2 رالی نو کم او چې کله پاست رالی نو سیوا یا د پاسه که اوس تا ته یو کس ووایي چې 9:30 بجې دي یا 8:30 بجې دي نو تاسو دا په انګلیش لینګویج کې څنګه وایي It's 7:30 It's 7:30 د دې مطلب دا دی چې 9:30 بجې دي مخکې چې موږ کومه زده کړه وکړه هغه موږ د فاو په باره کې او د 10 منټه کم یا د 20 منټه کم په باره کې وکړه مطلب د منټونو په باره کې اوس چې موږ کومه زده کړه کوو دا موږ د نیم په باره کې مطلب 8:30 9:30 10:30 شپږ:30 داسې ټایم چې موږ کله وایو نو بیا موږ دغه ته 30 استعمالو لکه فار ایگزامپل It's 7:30 9:30 بجې دي It's 8:30 8:30 بجې دي It's 5:30 5:30 بجې دي چې کله 5:30 شپږ:30 9:30 داسې ټایم په باره کې موږ کله په انګلیش لینګویج کې ټایم ایکسپریس کوو نو دغلته بیا موږ 30 استعمالو It's 7:30 9:30 بجې دي نو تاسو دغه سنټنس ته ګورئ او د دې 7 په ځای باندې چې که څه ټیم وي نو دغلته بیا هغه ایډ کولی شئ که 8:30 که 9:30 که 10:30 نو د خپل ذهن مطابق تاسو دلته دغه ټایم ایډ کولی شئ که اوس یو کس وایي چې پوره 2 بجې دي نو دا به موږ په انګلیش لینګویج کې څنګه وایو پوره 2 بجې دي پوره 8 بجې دي پوره 10 بجې دي نو دا هم ډېر اسان دي It's 7 o'clock It's 7 o'clock د دې مطلب دا دی چې پوره 2 بجې دي It's 7 o'clock پوره 2 بجې دي It's 8 o'clock پوره 8 بجې دي It's 5 o'clock پوره 5 بجې دي It's 5 o'clock 5 بجې دي It's 6 o'clock پوره 6 بجې دي نو چې کله o'clock رالی o'clock مطلب دی پوره It's 7 o'clock مطلب پوره 2 بجې دي
نو سمری خلاصه د دې خلاصه څه ده؟ د دې خلاصه شارټ تاسو ته زه ایکسپلین کوم چې تاسو ته دغه شاته لیکچر په ذهن کې راشي او درته یاد شي. یعنی کله چې موږ په انګلیش لینګویج کې ویل غواړو چې پاوباندې 7 بجې دي، پاوباندې 8 بجې دي، پاوباندې 10 بجې دي، که هر څه ټیم وي نو بیا دغلته موږ کوارټر فاسټ استعمالو. او چې کله موږ وایو فوکم 7 بجې دي، فوکم 8 بجې دي، فوکم 9 بجې دي، دلته بیا موږ کوارټر 2 استعمالو. یعنی کوارټر فاسټ مطلب دی پاوباندې او کوارټر 2 مطلب دی پاوکم. د کوارټر په اصل کې مطلب دی پاو. او کله چې موږ د 7 نیمې، 6 نیمې، 8 نیمې د داسې ټایم په باره کې خبره نو دغلته بیا موږ 30 استعمالو. لکه فار ایگزامپل دا یو سنټنس زموږ سره دا تاسو یاد کړئ 8 7 30 نو د 7 په ځای باندې تاسو 8 استعمالوئ، 9 استعمالوئ، نو دغه نه بیا تاسو ته دا پته لګي چې 7 نیمې بجې دي یا 8 نیمې بجې دي. او کله چې موږ د پوره ټایم په باره کې د پوره بجو په باره کې خبره کوو نو بیا موږ او کلاک استعمالو. لکه it's 7 o'clock, it's 8 o'clock, it's 9 o'clock. نو زما امید دی چې تاسو به په انګلیش لینګویج کې د ټایم په باره کې زده کړه کړې وي او تاسو به یاد کړی وي. نو د داسې ښکلي ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ورسره لازمي سبسکرایب کړئ او داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ. نو موږ دا فیصله کړې ده چې موږ به تاسو ته په هفته کې یو لیکچر اپلوډ کوو، ځکه چې د دې نه مخکې موږ تقریبا په 2مه 3مه ورځ یو لیکچر اپلوډ کاوه، نو هغه داسې شو چې هغه اوس موږ ته هم ګرانېږي، ځکه چې تاسو ته ښه پته ده چې مصروفیت سیوا شوي دي او په یو لیکچر چې کله موږ ریکارډ کوو نو دا زموږ نه ډېر کافي ټایم مالي. نو انشاءالله موږ به په هفته کې تقریبا یو یا 2 کلاسز دا ریکارډ کوو، دا به تاسو ته اپلوډ کوو او تاسو په دې چینل باندې د انګلیش ریلیټډ ویډیوز کتلی شئ. او که ستاسو څه قسمه کوېسچن وي نو تاسو زموږ نه په کمنټ سیکشن کې کولی شئ او موږ به انشاءالله د هغې ریپلی ضرور درکوو. او موږ تاسو ته بار وایو که چېرې تاسې په یو اس ای کې وئ، په یو کې کې وئ او تاسو هلته کار کوئ او یا تاسو غواړئ چې موږ ستاسو د کار مطابق په انګلیش لینګویج کې خبرې وکړو، تاسو ډرایوینګ کوئ، تاسو یو کمپنۍ کې کار کوئ، نو انشاءالله موږ به د هغه په باره کې هم تاسو ته ویډیوګانې راوړو. یعنې په دې چینل چې کومې ویډیوګانې دي ټولې ستاسو په خوښه ستاسو په مرضۍ موږ جوړې کړي دي، کومې چې ستاسو خوښې دي نو تاسو زموږ نه تفوس کولی شئ په کمنټ سیکشن کې. نو موږ به انشاءالله کوشش کوو خپل چې تاسو ته یو لیکچر ریکارډ کړو د هغه په باره کې. نو زه ویم بس همدومره به بس وي د ټایم په باره کې نن موږ زده کړه وکړه. انشاءالله see you with another lesson. Until take care. خدا حافظ.